څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني نړیوالې ټولنې امریکا او نورو ډلو له طالبانو څخه وغوښتل چې افغانستان کې د روزي په خاطر اوربند وکړي، خو طالبانو دغه غوښتنه رد کړله. خو تازه د افغانستان د مذاکراتي ټیم مشر معصوم ستانکزی وایي چې پر اوربند باندې کار روان دی. د چې دغه اوربند به څنګه اوربند کار پې روان دی، آیا اوربند به وشي او که نه، دلته را سره په ویډیو کې ټول جزئیات کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. معصوم ستانکزی وایي پر اوربند باندې کار روان دی. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمي او د سولې د مذاکراتي پلاوي مشر معصوم ستانکزی د سولې د چارو د همغږي په دویمه غونډه کې ویلي دولت د اوربند لپاره کار روان کړی دی او په دې برخه کې د سیمې او نړۍ په همغږي کولو بوخت دی. ښاغلي سلام رحیمي د سولې مذاکراتي پلاوي سره په دې غونډه کې ویلي د سولې په چارو کې له پرمختګ سربیره اړتیا ده چې د بشر دوستانه اوربند او تاوتریخوالي راکمولو لپاره هڅې وشي. د سولې د مذاکراتي پلاوي مشر معصوم ستانکزی بیا ویلي چې په یو داسې طرحه کار روان دی چې د بشري مرستو رسونه، مذاکراتو ته زمینه سازي او د اوربند ټینګښت پکې شامل وي. یعنې په لنډمهالو، منځمهالو او اوږد مهالو پلانونو باندې هم کار روان شوی دی تر څو د افغانستان بحران ته پرې د پای ټکی کېښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د ولسمشر غني نړیوالې ټولنې او اسلامي سازمان لخوا د اوربند کولو غوښتنه څو ورځې وړاندې رد کړې ده. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شي ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب